السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. د ښځو دپاره مسنون لباس. بعضو محترمینو پوښتنه هم کړې ده چې د ښځو دپاره مسنون لباس موږ ته راوښیه. نو هر هغه څوک چې په نبوي لباس باندې مزین او ښایسته وي په ورځ د قیامت هم ښایسته راپورته کېږي. امهات المؤمنین د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیګانو او د صحابه کرامو ښځو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنهن اجمعین هغه په لباس کې درې شیان استعمالول: قمیص، پرتوګ، ټوکری. قمیص به پراخ و، په بدن پرې به جست نه و، او قمیص به دومره کپړه او ټوکر بې پنډ و چې بدن به نه تر معلومېدی، او لستوڼې د قمیصه بې را اوږده وه، دا د لاس خپړه به هم ورپکې پټه وه، دا د ګوتو بیخو ته به را رسېدی ده، لستوڼې اندازه دومره وه. او لمن د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د ښځو او پراخې وې، پښو ته رسېدلې وې یا به پر مځکه ورسره څکېدې. او غاړه د قمیص هغه به له غاړې سره مښتې وه، پر راسته طرف باندې بې هغه غوټه و بټن درلوده. داسې غاړې نه وي لکه دا د هغو ښځو دا چې لږ ټیټه سي یا ناست وي، دغه د سینې دغه د تو سرونه یې معلومیږي. د صحابه کرامو مبارکانو د ښځو غاړې چې وي هغه دلته له غاړې سره متصلې وي، چې ښه بې مخ پورته کوي نو به د دوی غاړه معلومه سوله. ښځه د دې ژوند ټول په سطر کې دی، حتی مرګ یې په سطر کې دی. د نارینه او د ښځې په قمیص کې ډېر فرق وي، ښځه به مستوره پټېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم یو وخت وفرمایل که د چا کالي پر مځکه ورسره څکېدل، الله جل جلاله په نظر د رحمت نه ورته وګوري. که د یو چا پایڅې تر بجلک کښتي پر مځکه ورسره څکېږي، او یا نارینه لمن دومره اوږده جوړه کړې چې هغه لمنو پر مځکه باندې ورسره څکېږي. مسلمه رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل: یا رسول الله، ښځې به لمون څه ډول کوي؟ د نارینه لمون له ګونډې تر پښې پورې دغه ته نو په پښتو کې موږ ته ادوم ورته وایو، له کونۍ څخه بیا تر پښې پورې دغه ادوم چې په عربي کې دغه ته هغه ساق وایي. نو د نارینه لمون به د ادامه نیمه وي، یعنې تر کونۍ ورکښته بیا د پښې تر خپړې پورې چې دغه ځای اندازه کې دا نیمه اندازه قدر به د نارینه لمون دلته مسنونه ده. او جواز بیا تر بجلک راپورته تر دغه ځایه پورې د لمونې سته، د لنګ سته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابیه مبارکې چې د ده بیبي وه مسلمه و یا رسول الله زموږ لمونې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل د نارینه له لمونو څخه 1/4 اضافه. نو د نارینه لمون چې تر ادامه تر نیمه پورې سوه 1/4 چې راواخې تر بجلکو پورې سوه. تاسې بیا د خپل ادوم ناف کړئ. دا زه چې اوس ناپوم تر نیمه ساق پورې چې زما لمون راسي 1/4 چې ورسره کښېږدې، خاص پر دا پونډیو پر بجلک باندې 20 برابر سو. ام سلمه رضی الله عنها ورته وایي: یا رسول الله، که پښه نه پټېدله پښه له څه وه؟ ځکه د ښځې پښه هم عورت ته ماشي، او په لمانځه کې په لمانځه کې تر دا پونډیو پورې لڅه وه، لمونځ یې صحیح دی ورسره، خو لیکن خارج تر لمانځه به هم پټه وي. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل:
نیم ګز چې کې بیا به دغه قمیص لمن پر مځکه ورسره هغه موښلي. نو علماء کرام وایي دغه کالي پر مځکه ورسره څکېدل دا د نارینه په حق کې حرام دي، نه د ښځو په حق کې. او ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباري کې وایي چې د ښځو دپاره دوه حالته دي. یو حالت یې دا دی چې ښځه کالي اوږده کي، لمن اوږده کي، د نارینه تر کالو یوه لویشت چې د بجلکو پورې. او یو صورت یې هغه د جواز صورت دی چې پر مځکه ورسره څکېږي. او د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم په زمانه کې چې کومې ښځې وې د هغو کالي به پر مځکه ورسره څکېدل، دومره پراخ کالي. دا چې اوس بعضې ښځې پارچاکي کالي جوړوي، بعضې خلک د جواز لارو ورته پیدا کوي، دا بیا په ورځ د قیامت د الله په حضور کې حساب ورکړي. بعضې ښځې تنګ کالي جوړوي چې په بدن پرې جست وي، دا هم حرام دي، هر څوک چې کوي. بعضې ښځې هغه داسې کالي جوړوي چې لمن یې ډېره رالوړي، دا هم حرام دي. دا د ښځې په حق کې کالي دي. الله دې زموږ ښځې په شرعي لباس باندې مزینې او ښایسته وګرځوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم یو وخت د بیبي عایشې صدیقې رضی الله عنها کره رالی. اسماء رضی الله عنها هم ناسته ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته ووتی. بیبي عایشې صدیقې رضی الله عنها او اسماء رضی الله عنها ته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په تا کې یو منکر و ناروا ولیدله، زه ګوښه سه. دا چې ګوښه سوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته رالی. بیبي عایشې صدیقې رضی الله عنها پوښتنه ځینې وکوله چې څه پېښ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل مسلمان ته نه ده دا پکار چې دومره بې سترې جوړې کړي لکه دې چې جوړه کړې وه. دی وایي کالي اغوستي وو، پراخ لستوڼي یې وو چې لاس پیدا کړي مړوند به ښکاره سو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل لستوڼی راکش کړي، وایي نور لاس په پټ سو، خالي ګوتې معلومېدې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د ښځو په حق کې بس دغه لستوڼی دی، د نور لیچ په نه ښکاره کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې پر دا تندیو پر دا ټیکو باندې دا لاسو لستوڼی کښېښود. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځې به صرف دغه مخ ښکاره وي، دغه د تندي سر او وریښتان او دغه د غوږو لوړو خوا دا باید پټ وي. او دغه رنګ اسامه بن زید راته مبارک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو تحفه راوړل سوې وه، هغه ما ته راکړله، ما کور ښځې ته ورکړله. وایي بله ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل ما لک لم تلبسي، څه وجه دې چې تا کالي نه اغوندې؟ ما ورته وویل یا رسول الله هغه مې ښځې ته ورکړله، خپل بیبي ته مې هغه لباس ورکړي. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل چې دا امر کړه چې لاندې تر هغه قمیص هغه بنین یا یو بل کوچنی قمیص واغوندي چې د بدن یو معلوم نسی. هغه قمیص یا هغه ټوکر یا هغه کپړه به لازم نرمه وه. نو ښځه به نرم لباس نه کوي، لکه دا بعضې ښځې داسې لباسونه یې کړي چې هغه د بدن وریښتان او هغه د بدن سپینوالی لا د باندې معلومیږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم پر هغو ښځو باندې د الله جل جلاله قهر اوري چې هغه لڅې وي. نو علماء کرام وایي دغه تنګ لباس چې اغوندي دا هم لڅې دي، حکم یې د لڅو دی د الله په عذاب کې. بیا دا بعضې ښځې پرتوګان یې داسې جوړ کړي چې دغه بیا د بیم آپ چې دا ورنونه و دا کناچیان یې ټول د نیچ نیچ کې معلومیږي. دا د ښځې لباس دی محترمینو. نو د ښځې لباس څومره دې ته سطر ورکوي
هغومره الله په راضي کېږي. مجموع زواید جلد نمبر 5 صفحه 102 حدیث رقم 8614 او دغه رنګه فتح الباري جلد نمبر 10 صفحه نمبر 320 کتاب اللباس باب نمبر 5 حدیث رقم 5091 او دغه رنګه المواهب لدنیه على الشمائل محمدیه صفحه نمبر 2 والسلام عليكم ورحمة الله.